بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو ملګرو. په ننني درس کې پارټس اف سپیچ د کلام اجزاو باندې خبرې کوو چې په انګلیسي کې اته دانې دي. ټول تعریفونه به یې کوو انشاءالله. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. شروع د پارټس اف سپیچ نه کوو چې پارټ اف سپیچ څه ته وایي. Words are divided according to their functions in a sentence are called parts of speech. لفظونه یا کلمې ویشل شوي دي په جمله کې د خپلو دندو مطابق چې دې ته ټولو ته parts of speech وایي. فرض مثال he is a boy یا بل هر جمله چې کومه وي په هغه کې به خامخا ورب وي، adjective وي، adverb وي چې دا ټول څه دي parts of speech دي. Parts of speech are 8 in numbers. Parts of speech اته دانې دي. لومبنی noun یا اسم. noun اسم څه ته وایي؟ is a word دا یو لفظ ده that names کوم چې موږ ته نوموي places ځایونه persons اشخاص things شیزونه religion دین idea نظریه and etc او داسې نور like احمد اوس یو person شو شخص شو school زیده جلال آباد یو زیده place د اسلام religion د کار thing د goodness نظریه ده. دا ټول څه دي اسمونه دي نومونه دي. علي is from ننګرهار علي د ننګرهار نه دی. علي هم پکې اسم دی، ننګرهار هم اسم دی. علي person ده، ننګرهار place ده ځای ده. یا the name of everything is called noun. د هر شي نوم ته اسم وایي چې هر څه ګورو هغه نوم ته اسم وایي. راځو دویم pronoun یا اسم ضمیر. pronoun is a word دا یو لفظ دی which is used کوم چې استعمالیږي instead of noun د اسم پر ځای to prevent its repetition چې د هغه د تکرار مخه ونیسي. مطلب pronoun د اسم پر ځای استعمالیږي په جمله کې چې په جمله کې د نوم د تکرار مخه ونیسي. For example, سجاد is an excellent student. سجاد یو ښه زده کوونکی دی، غوره زده کوونکی دی. He has first position in the class. هغه په ټولګي کې لومړی نمبر ده. دلته د سجاد پر ځای هی استعمال شو، د سجاد د نوم مخنیوی وکړو او دا څه شی ده pronoun ده. دریم adjective صفت ده is a word دا یو لفظ ده which is used کوم چې استعمالیږي to describe a noun or pronoun چې موږ ته یو noun یا pronoun اسم یا اسم ضمیر تشریح کړي. adjective د څه شي لپاره استعمالیږي چې موږ ته noun یا pronoun موږ ته تشریح کړي. مطلب دغه good or bad qualities موږ ته وښیي، ښه بده quality موږ ته وښیي. for example beautiful ښایسته tall اوږد happy خوشحاله healthy صحتمند دا ټول څه شي دي adjectives دي. for example عمران is a good boy عمران ښه هلک دا good پکې adjective شو، موږ ته noun تشریح کړو، عمران موږ ته تشریح کړو چې څنګه دا good boy ښه هلک دی. she is lazy girl هغه یو تنبله نجلۍ ده. lazy پکې adjective شو، موږ ته pronoun she تشریح کړو چې څنګه دا lazy ده. څلورم verb معنا فعل is a word دا یو لفظ ده which shows کوم چې موږ ته ښایي an action یو عمل existence موقعیت and state of being یا حالات موجودیت موقعیت یا state of being او د یو چا حالات موږ ته ښیي. for example tell ویل go تلل teach درس ورکول speak خبرې کول ټول څه شي دي adverbs دي. sorry verb دي. he speaks pashto very well هغه پښتو باندې ډېرې ښې خبرې کوي. speaks پکې verb شو، پښتون البته speak باندې خبرې کول speak پکې څه شو verb شو. موږ ته څه شی وښودو action موږ ته وښودو. همداسې I am at home زه په کور کې am پکې verb شو، موږ ته څه شی وښودو existence یې وښودو. یا I am a boy am پکې verb شو، دلته موږ ته state وښودو چې دا به په د verb په ځانګړي درس کې ټول تشریح کوو انشاءالله. پنځم دی adverb معنا قاعده is a word دا یو لفظ دی which modifies کوم چې موږ ته تشریح کوي a verb یو فعل adjective صفت and او sometime بعضې وخت another adverb موږ ته یو بل قید تشریح کوي. for example you speak quickly ته ډېرې تیزې خبرې کوي. quickly پکې adverb شو، موږ ته یې څه شی تشریح کوي speak خبرې کول څه شی دی verb دی. نو موږ ته دلته adverb verb تشریح کو. she is very happy هغه ډېره خوشحاله ده. happy پکې adjective ده، very پکې adverb دی. نو موږ ته دلته adjective تشریح کو. he writes very quickly هغه ډېر تیز لیکل کوي. very پکې adverb ده، quickly پکې adverb دی. adverb راپاسې موږ ته بل adverb تشریح کو. نو موږ ته څه شی کوي verb adjective او بعضې وخت بل adverb موږ ته تشریح کوي. شپږم preposition یا
اضافه توری دی is a word دا یو لفظ دی which shows کوم چې مونږ ته ښایي د relationship ملګرتیا of noun or pronoun د یو اسم یا اسم ضمیر with the rest of sentence دا باقي جملې سره. preposition دا یو لفظ دی کوم چې مونږ ته د noun اسم or pronoun یا اسم ضمیر relationship ښیي د rest of sentence سره. for example the mobile is on the table. موبایل د میز د پاسه دی ان پکې preposition شو. یا he speaks with us هغه مونږ سره خبرې کوي with پکې څه شی شو preposition شو. I go to Peshawar yesterday تېره ورځ پېښور ته تللی وم. to پکې څه شی دی preposition دا اکثره د noun نه مخته استعمالیږي preposition. وم دی conjunction حرف رابط یا د ربط توری is a word دا یو لفظ دی which joins کوم چې سره یو ځای کوي نښلوي two words دو دانې کلمې sentences جملې clauses کلازونه and phrases او پریزونه یا فقرې. for example students are teachers ښوونکي یا زده کوونکي or پکې conjunction شو to nouns سره words سره څنګه کړل join کړل یو ځای کړل. سهار and نسیم or students سهار او نسیم زده کوونکي دي and پکې conjunction شو. conjunction څه شی کوي دوه کلمات جملې کلازونه او فقرات سره یو ځای کوي. last one چې کوم دی وروستنی interjection حرف ندا ده. دا څه شي ته وایي دا یو کلمه ده is a word یو کلمه ده which shows کوم چې موږ ته ښایي sudden feeling یو ناڅاپي احساس موږ ته ښیي د یو چا surprise حیرانتیا موږ ته د یو چا ښیي and emotion او موږ ته د یو چا جذبات یا جذبه ښیي. for example oh hey اوف oh دا ټول څه شي دي preposition دي. مقصده ځینې وخت د خوښۍ په حالت کې زموږ د خولې نه یو ناڅاپي بې اختیاره غږ وځي د خفګان په وخت کې داسې حیرانتیا په وخت کې دا ټول څه شي دي interjections دي لکه واو what a nice car او څه یو ښایسته موټر. دلته اوس واو پکې interjection شو موږ ته حیرانتیا وښودنې هغه موټر دی چې بالکل لیدلی نه یې ډېر دې خوښ شي نو سړی ورته حیران شي واو what a nice car. یا کرکټ میچ وګټي بې اختیاره د خولې نه یو غږ وځي هورا we won the match موږ میچ وګټو. یا دا اوس څه شی ایموشن موږ ته جذبه یې موږ ته وښوده همداسې یو بد خبر واوري اوف alas his father died اوف د هغه پلار مړ شو. د alas پکې څه شی شو interjection شو. دا parts of speech اته واړه مو وویلې. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي که کومه غوښتنه لرئ په کمنټس کې ولیکئ او یا هم د واتساپ له لارې زموږ سره شریک کړئ. راتلونکي درسونو کې موږ سره برخه واخلئ درسونه راسره تعقیب کړئ. نو نن ویډیو څه اوږده شوه نورې خبرې نه کوم تر بل درسه مو په پاک څښتن تعالی سپارم. ښې چارې بای. له لیدلو مو مننه. دا نورو ویډیوګانو او درسونو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او د ملګرو سره یې شریک کړئ.